جنتی ښځو لپاره کوم عمل بهتر دی؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وشوه چې د ښځو لپاره بهتره او ښه کار کول څه شی دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم په جواب کې وفرمایل چې د ښځو لپاره بهتره کار ترسره کول دا دی چې نه نامحرم نارینه دوی وویني او نه دوی نامحرم نارینه وویني. حضرت فاطمه رضی الله عنها وایي چې دغه کار هغه وخت مکمل کېدی شي چې ښځې په کور کې اوسیږي او د کور څخه بې ضرورته نه وځي. او برعکس د دوزخي ښځې صفات. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هره سترګه زنا کوونکې ده. ښځه چې کله عطر خوشبويي ووهي نو پس د باندې ووځي، د نارینهو د مجلس سره تیره شي، هغه داسې یعنی زانیه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې ښځې چې عطر په ځان باندې ووهي د باندې د نارینهو د مجلس یا د نارینهو سره تیریږي، نو د دغې ښځې مشابهت رسول الله صلی الله علیه وسلم د زانیه او فاسقې ښځې سره ورکړی.